نو زه تاسو ته سوال کوم د نن شپې عبادت وکړئ او زه به درته په ماښام پسې بیا وایم چې په احادیثو کې د سورې قدر په تفسیر کې چې څومره تحقیقات علماو کړي دي دا 27 دی سورت 27 دی آیتونه پکې 27 دي حروف پکې 27 دي او رموز پکې 27 دي او دا اشارات پکې 27 دي علما وایي چې دا 27 شپه په یقین سره د ليله القدر دا ابي ابن كعب سی وایي کو زما سره سو خپل خاندان راوباسي او زه دعا کوم چې خدایا کو دا ليله القدر په 27 شپه نه نو خدای مونږ ټول تبا کړي دې ته مباحله وایي او دا ډېر لوی ګران کار دی د دې مطلب دا چې ته معلومه ده چې دا په 27 نو 27 شپې دوه دي نن د سعودي عرب دا سعودي عرب سره موږ نږدې یو 2 غنټو پر دی او سبا زمونږ دا نو نن مرون کوي ته نه دا او سبا به مرون کو جو باقي مانډو ورځې به مرون کو او کو تاسو به دا کاته برابر شو نو خو آسان کار دی مونږ دا چا چې عبادتونه کړی هم ملا ماته کړو ته په یو ورځ باندې ها جو هم سره په ټوک کې او جو زموږ سره ملګری شي یو دې ګټل نو سبحان الله وبحمده سبحانك اللهم وبحمدك